د برېښنا د جریان تاثیرات. د برق جریان په درې ډوله تاثیرات کولی شي چې ولري. مقدار کار هغه مساوي ده په تفاوت پتانسیل ضرب د کیو. اوس څنګه کارونه اجرا کولی شي؟ د مخه اوس موږ دا فرمولونه وایو، پس له هغه تاثیرات د جریان وایو. کیو مساوي ده آی ضرب د تی، یعنی شدت جریان ضرب د زمان، هغه زمان چې په حدی کې جریان پیدا کیږي. کار مساوی ده شدت جریان ضرب تفاوت پتانسیل ضرب تی. اوس واحد کار عبارت ده د ژول. دبلیو مساوی ده، اوس موږ پوهیږو دبلیو مساوی ده آی ضرب د آر و آی مساوی ده وی پر آر. دا قیمتونه هلته قیمت گذاری کوو. اینو چې ده وی پر ځای آی آر نوشته کوو مساوی ده په آی، لحاظ آی مربع ضرب د آر ضرب تی مساوی ده په آی مربع ضرب د آر ضرب تی. او څرنګه چې دبلیو مساوی ده وی ضرب د آی ضرب تی ده بلی خوا، او آی مساوی ده وی پر آر. بنا پر دی ده آی پر ځای وی نوشته کوو، لحاظ دبلیو مساوی ده په بل عبارت وی مربع تی پر آر. او دبلیو مساوی ده آی مربع آر ضرب تی. دا قانون در ژول ده. مقدار اجرا شده کار مساوی ده مربع ده جریان ضرب مقاومت ضرب زمان چې جریان وجود لري. اچ مساوی ده فرق سره مقدار حرارت. او څرنګه چې یو ژول حرارت 0.4 کالوری تولیدوي، یا په بل عبارت یو کالوری 4.2 ژول دی. بنا پر دی اچ مساوی ده مقدار حرارت مساوی ده 0.4 ضرب ده آی مربع ضرب ده آر ضرب ده تی کالوری، یعنی ده کالوری در جنسه. توان برقی مساوی ده کار پر زمان. قیمت گذاری چکوو تفاوت پتانسیل ضرب شدت جریان عبارت ده در تفاوت توان. به بل عبارت توان مساوی ده پی مساوی ده آی مربع ضرب ده آر. پس قیمت گذاری نه، او پی مساوی ده وی مربع پر آر. دای بل عبارت ده. لحاظا پی مساوی ده دبلیو پر تی وی تی آی مربع آر وی مربع پر تی ده تو جنسه. اثر حرارتی ده جریان برق ده برق جریان کله چې یو حدی نه جریان د برق تیریږي په حدی کې حرارت تولید کیږي. دلته لیدل کیږي په ګروپ کې، په دې کې برق جریان تولید کیږي. وینو چې د ګروپ په دننه کې برق تر حد واسه پوری ډیریږي تر څو چې نور تولید کیږي. دا د حرارت تاثیرات نه ده. لحاظ برق جریان یو اثراتی تولید د حرارت ده. او برق کیدایش که چه کیمیاوی تاثیرات هم ولري. لکه دلته لیدل کیږي په ولتامتر کې هلته اوبه د برق د جریان په ذریعه تجزیه کیږي. څرنګه چې هلته موږ وینو دلته هایدروجن او اکسیژن تولید کیږي په یو برخه، هغه برخه چې هایدروجن ذخیره کیږي 2 چنده د اکسیژن ده. دا د برق د کیمیاوی تاثیرات ده. قانون فارادی ده. قانون فارادی از اولین ځل لپاره دغه معین کرد یا کشف کرد چې هغه مواد چې په الکترولیت په قطبونو کې تجزیه کیږي مستقیما متناسب ده د جریان برق سره. او برق اثرات مغناطیسی هم لري.
کله چې یو هودي نه برق تیریږي هغه هودي مغناطیسي کیږي که چیرې موږ قطب نما هودي ته نږدې کړو قطب نما منحرف کیږي. نو په دې هودي کې برق جریان پیدا کوي، دا وینو چې قطب نما منحرف کیږي. البته سمت جهت د جریان چې تغییر وکړي هغه انحراف د قطب نما هم تغییر کوي. یعنی دا معنا لري چې هودي مغناطیسي کیږي، ساحه مغناطیسي په جریان هودي کې. دلته هم لکه در دستگاه چې لیدل کیږي جریان برق کم او زیاد کیږي، او د هلته لوحه ده چې د لوحه د منځ نه د هودي تیر شوي دي په فنري شکل سره، او هلته یو قطب نما تعبیه شوي دي. کله چې برق جریان پیدا کوي قطب نما منحرف کیږي. دا په خپل په واضح ډول شي چې هودي مغناطیسي کیږي کله چې جریان ولري، کله چې جریان پکې وي. او که چیرې په دغه لوحه باندې موږ د اوسپنې براده واچوو دغه متعدل مرکز دایره تشکیلوي. دا معنا لري چې دغه هودي فنري هودي په شاوخوا کې دایروي ساحه موجود ده، مغناطیسی دایروي ساحه موجود ده، متعدل مرکز دوایر ده. دا قانون در شیلاس قانون چې ورته وایو شدت جریان معلوموي. کله چې په هودي کې جریان تیریږي که چیرې موږ د لاسته لاس سره موږ هودي ونیسو، از موږ در شست چې ده در جهت د جریان ده، از موږ در نور گوتی سمت د ساحه مغناطیسی شی. یعنی په هودي کې چې پکې جریان موجود ولري په هودي کې تولید ساحه مغناطیسی کیږي. د امپیر قاعده که چیرې یو سړی داسې ودرېږي چې جریان د پښو نه داخل شي، د ککرۍ نه ووځي، دا سوزن مغناطیسی په کین لاس خواته انحراف کوي. ساحه مغناطیسی چې د جریان نه تولید کیږي په شکل د متعدل مرکز دوایر تشکیلیږي. په دې شکل کې واضح لیدل کیږي. شدت ساحه مغناطیسی په یو مدار کې دغه فرمول نه کار اخیستل کیږي، یعنی تعیینیږي، تثبیت کیږي، محاسبه کیږي. ساحه مغناطیسی په اطراف یک سلونوئید یا مارپیچ چې ورته وایي یا یک فنر چې ورته وایي یو فنر. دلته موږ وینو چې په فنري شکل سره هودي د هغه هودي نه جریان چې تیریږي د هودي په دننه او په شاوخوا کې ساحه مغناطیسی تشکیل کیږي او مقدار د قوه مغناطیسی د دغه فرمول نه کار اخیستل کیږي، معین کیږي. که چیرې تاثیر ساحه مغناطیسی په جریان برق که چیرې د یو مغناطیسی نلمانند په دننه کې موږ هلته یو سیم ویزړو لکه چې په شکل کې لیدل کیږي، که چیرې د دغه هودي څخه برق جریان پیدا کړي دغه هودي حرکت کوي. دلته د یوې خوا قوه مغناطیسی ده، د بل خوا تولید قوه ده چې حرکت کوي، د بل خوا جریان ده. یو قوه مغناطیسی یا ساحه مغناطیسی، ساحه برقی او ساحه قوه، دا درې ویکتور ده چې یو پر بل باندې عمود ده او د قاعده دست راست په ذریعه تشکیل مشخص کیږي. قاعده دست چپ به ذریعه مشخص کیږي. قاعده دست چپ داسې ده چې دا انگشت در شهادت گوتی ساحه قوای مغناطیسی ده او شست چې ده ساحه جریان برق ده. شست جهت ده حرکت ده، یعنی ده قوه جهت ده، او ده وسط انگشت گوتی سمت جریان شی
دا 3 ویکتور یو پر بل باندې عمود دی. د فارادی تجربه څه شی و؟ فارادی وایي که چیرې موږ یو میله په دننه د فنري سیم حرکت ورکو، دلته په دې تجربه کې ښودل کېږي چې د استوانه په شاوخوا د یو فنر غوندې هودي پیچل شوي دي. اوس که چیرې په دننه د دغه استوانه مغناطیس ته حرکت ورکو، په دې لین کې یا په دې هودي کې جریان تولید کېږي. هر کله چې سمت د حرکت د مغناطیس تغییر مومي، سمت جریان هم بدلیږي سره. دا د گالوانومتر په شکل دا قانون لینز ده. واضح لیدل کېږي کله چې حرکت کوي، مغناطیس حرکت کوي، سمت جریان هم تغییر مومي او سمت مغناطیس مصنوعی هم تغییر مومي. اوس متقابل القا یعنی د فارادی تجربه دلته لکه چې لیدل کېږي په یو مستطیل شکل عایق کې دواړو خواو ته یو دوه سیم پیچل شوي دي. که چیرې موږ په کیڼ لاسو خواته جریان د برق تولید کوو، دا جریان د برق پر هغه بلو خواته تاثیر کوي، یعنی صاحب مغناطیسی تولید کیږي، هغه صاحب پر بل صاحب باندې تاثیرات مومي او جریان په دوم حلقه کې حرکت شروع کیږي. او دغه دلته په دې شکل کې هم چنین ښودل شوي دي. تاثیر القایی خود به خود، یعنی تاثیر القایی اتمات دغه په دې شکل کې ښودل شوي دي که چیرې جریان په دوی کې هر جریان تولید شي، یو د بل سره تاثیرات مومي، تاثیر کوي. دغه اوله کړۍ په بل کړۍ باندې تاثیر کوي. څرنګه چې په دې کې قوه القایی منځته راغلې دي، که چیرې موږ د جریان د برق قطع کوو، دلته یو جرقه تولید کېږي. بله لیدل کېږي دلته په وضاحت سره. اوس قطع کوو، جرقه تولید کېږي چې تشنج منځته راځي. زنگ برقی هم د مغناطیس د خواصونه او د برق د خواصو څخه په استفاده سره زنگ برقی جوړ شوی دی. هلته لیدل کېږي دوه برخې سیم پرله پیچلې دی. کله چې برق جریان پیدا کوي، هغه مغناطیسي کېږي، هغه آرمیچر د ځان سره جذب کېږي. آرمیچر چې جذب کېږي، د عمیق سره تماس قطع شي، جریان برق قطع کېږي، بیرته آرمیچر په خپله خلاصېږي. هم په دغه ترتیب سره، یعنی په خلص ډول د خاصیت مغناطیسی د جریان د برق نه استفاده سره د زنگ برقی جوړ شوی دی، جوړیږي او د میزان د کار یې ده. تشکر.